د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه د رمال مریض کال د 100 میاشتې په 9 نیټه د شنبې په ورځ په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم پر ټاکل شوو موضوعاتو بحث وشو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره همدې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. د اقتصادي کمیسیون په یاد نوبتي غونډه کې د اوبو انرژۍ وزارت په مشرۍ مالیې وزارت، کانون او پټرولیم وزارت، صنعت او سوداګرۍ وزارت او ملي پراختیا شرکت څخه جوړې شوې ګډې کمیټې ته دنده وسپارل شوه. سود علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم مطابق د قانون په بدل کې د سرپل ولایت د سلطان ابراهیم بند او همدارنګه د روزګان ولایت د چینارات ولسوالۍ اړوند د آغا جان بند جوړولو لپاره عملي تګلاره جوړه او د نهایي تصمیم نیونې په موخه یې د اقتصادي کمیسیون راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي. د سلطان ابراهیم او آغا جان بندونو د جوړولو قرارداد د ملي پراختیا شرکت سره شوی دی چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. همدارنګه په غونډه کې تر هر اړخیزه بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو په بندرونو کې ترانشیپ بندي او نفتي توکي به یوازې د ترانزیت له لارې افغانستان ته واردېږي. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس افغان ترانسپورټي ټانکرونه کولی شي افغانستان ته د نفتي توکو ترانزیت ترسره کړي. د غونډې په پای کې د عدلیې وزارت او د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري د عوایدو د زیاتوالي او ښه مدیریت په موخه جوړه شوې طرحه منظوره شوه. په دغه طرحه کې د عدلیې وزارت د شته عایداتي منابعو د بیا راژوندي کولو لپاره تګلاره ترتیب شوې او همداراز د دغه وزارت په چوکاټ کې 14 نوي عایداتي منابع لټول شوي دي چې له مخې به یې د عدلیې وزارت په کلنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.